تازه او د پرمختګ خبر. د افغانستان صادرات د تیرو کلونو په پرتله 85% ډیر شوي دي. د اسلامي اماراتو د صنایع او سوداګرۍ وزارت د افغانستان په صادراتو کې د 85% زیاتوالي خبر ورکړی دی. د اسلامي اماراتو د صنایع او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي نن شنبه د کب په شپږمه د افغانستان په صادراتو کې 85% زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې سږکال د هیواد صادرات 1 میلیارډ او 800 میلیونو ډالرو ته رسیدلي دي. ښاغلي عزیزي د اسلامي اماراتو له یوې اړوندې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې سږکال د افغانستان صادرات 1 میلیارډ او 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلي دي. په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې دا کچه له 800 میلیونو ډالرو څخه زیاته نه وه. د دغه وزارت سرپرست همدارا زیاتوي چې له افغانستان څخه تر ټولو ډیر صادر شوي توکي جلغوزي، زعفران، وچه میوه، تازه میوه او سکاره شامل دي. د افغانستان د صادراتو اصلي ځایونه ترکمنستان، چین، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان، پاکستان، هند او متحده عربي امارات دي. په ورته وخت کې د اسلامي امارات د مالیې وزارت هم د افغانستان د ډبرو سکارو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی اعلان کړی دی او ویلي دي چې په تیرو 10 میاشتو کې له دې څخه 10 میلیارډه او 808 میلیونه افغاني عواید لوړ شوی دی. نړیوال بانک د 2022 کال له مارچ څخه د روان کال د دسمبر میاشتې پورې د افغانستان د عوایدو اندازه کابو 1.14 میلیارډه افغانۍ ښودلې ده چې تر نیمایي زیات یې د ګمرکونو له لارې ترلاسه شوي دي.